الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما معززو، الله جل جلاله د خپلو بندگانو دپاره بعضې داسې وختونه، بعضې داسې میاشتې بهتره کړي دي چې هغه وختونو په هغو ورځو کې، هغو شپو کې د مؤمن مسلمان چې څومره نیک اعمال کوي د هغې اجر دوچنده، د هغې اجر لسچنده ورته رب العالمین ورکوي. داسې وختونه افضل کړي دي، بهتره کړي دي چې په هغې کې د خیر کارونو ثواب دوچنده میلاویږي، په هغې کې د نیکو کارونو اجر زیات میلاویږي. هغه میاشتو کې چې دا د مؤمن مسلمان دپاره یو آرزو او پخواني امتونو مخکنو صحابه کرامو به دعاګانې کولې چې یا الله شپږ میاشتې به دعا کوله چې یا الله موږ د رمضان مبارکه میاشت ته ورسې، یا الله دا د خیر او د برکتونو نه ډکه میاشت الله د دې ته موږ ورسې چې د خیر نه محروم نشو. زما معززو، هغه خیر میاشت نه مخکې یوه میاشت داسې ده چې هغه یو قسم تمهید دی، ابتدا ده، واسطه ده د هغې میاشتې باره کې چې هغې ته د شعبان میاشت ورته ویلی شي. زما معزز، دا بهترینه میاشت، ډېر خلق د دې نه غافلی، خلق د دې نه غافلی، دا خیال دې میاشتې ته نه وي، هغه ورځې تیریږي روژې مبارکه میاشت داخله شي. نو زما معززو، دا یو قسم تمهید دی د روژې د مبارکې میاشت دپاره. نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت وی نبی علیہ الصلاۃ والسلام با مکمل میاش روجہ، چې مکمل میاش روجې نیولې ده، هغه د رمضان میاشت، او د رمضان نه وروسته چې زیاته روجې وله نیولې ده، اکثره میاشتې روجه نیولې ده، هغه د شعبان میاشت. من رحمت الله بالأمة أن الله عز وجل قد تفضل عليها بكثير من مواسم الطاعات وكثير من مواسم العبادات والخيرات.
شهر شعبان شهر فضيل يغفل عنه كثير من الناس. روى عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر ما يصوم من شعبان، فقال له: لم أراك تصوم من الشهر ما تصوم من شعبان. قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. فرمائے اسامہ سے چې ما د نبی علیہ السلام نه تفوس وکړو د الله حق پیغمبره، زه تا نه ګورم چې ټوله میاشت روژه نیسې، د روژې نه وروسته د روژې میاشت خو معلومه ده د رمضان چې ټوله روژه نیسي، خو د هغې نه وروسته چې اکثره میاشت روژه نیسي دا د شعبان میاشت. دا څه حکمت دی حضرت په دې میاشت کې؟ دا میاشت چې ته زیاته میاشت روژه نیسي دا د شعبان میاشت ده. دا څه حکمت او کمال دی په دې میاشت کې؟ نو نبی علیہ السلام وفرمایل چې ذاک شهر یغفل الناس عنه بین رجب و رمضان. وای دا هغه میاشت ده چې دا خلق د دین غافل دي. دا میاشت د رمضان د شعبان د رمضان او د رجب میاشت کې ده. وای چې وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمین فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وای دا میاشت ده چې دې مبارک میاشت کې رب کائنات ته د خپلو بندگانو عملونه ورخیږي. الله جل جلاله ته دې میاشت کې د مؤمن مسلمان اعمال ورخیږي. نو زه غواړم چې زما عملونه الله جل جلاله ته ورسیږي او په دې عمل کې لیکلی چې امام الانبیاء علیه الصلاة والسلام دا روجه زما معزز. ګورئ دې همت ته د نبی علیہ السلام زما معززو دا شرف چې رب العالمین امام الانبیاء ته ورکلی دی، سید الاولین والآخرین ته ورکلی دی. په ټول مخلوقاتو کې افضل مخلوق، افضل شخص، په ټولو انبیاء کرامو کې بهتر نبی، امام الانبیاء، د انبیاء کرامو امام علیه الصلاة والسلام. هغه وایي چې د شعبان میاشت کې الله جل جلاله ته اعمال خیږي. نو زه غواړم چې زما عملونه رب العالمین ته وخیږي او زه روژه یمه. الله اکبر. دا څومره معزز و همت دی. زما مسافر ورونو دا څومره همت په جناب سردار کونین کی، دا څومره محبت. دا کافی ده د پاره چې د افضل الرسل، امام الانبیاء ده، امام المرسلین ده، دغه ولا کافی ده. خو سره د دینه په دې سخت ګرمۍ کې د مدینه منوره د سخت ګرمۍ کې هغه اکثر میاشت روژه نیسي. وایي چې رب العالمین ته دې مبارکه میاشت کې عملونه اوچتیږي. فرشتي هر مؤمن مسلمان سره فرشتي موظفي هغه رب العالمین ته رپورټ ورکوي په دې میاشت کې. نو زه غواړم چې زما عمل الله جل جلاله ته رپورټ فرشتي ورکي، ورته وایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې میاشت کې روژه نیولې وه. زما معززو ما او تعالی خو په طریقه اولا باندې پکار ده چې امام الانبیاء اکثر میاشت روژه نیسي. د هغه نه افضل شخص نشته، اکثر میاشت روژه نیسي. باید ما او د تا نه فوت نشي. دا موسم، دا وخت باید منګ او تاسې نه فوت نشي. زما معزز دویم حکمت په دې شعبان میاشت کې چې نبی علیہ السلام اکثر روژه نیولې
هغه کې دویم حکمت دا ده چې انسان په دې کې تربیه کیږي، انسان په دې کې ټریننګ کیږي چې د روزې مبارکې میاشت دپاره دی ټریننګ شي او دا تربیت شي، نو دې میاشت کې به روزه نیولي، هغه میاشت کې په خپله ورسره عادي د تکلیف نه به بچ شي. زما معزز دا هغه مبارکه میاشت. بل حدیث دی زما ورونو، عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا دا روایت کی، فرمائی ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان متفق عليه. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وی ما ندلی دل نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې هغه مکمل میاشت روزه نیولې ده سوا د رمضان، مکمل میاشت. مور بی بی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اعمال رپورټ خپل بچو ته ورکوي چې پیغمبر اسلام ټول میاشت چې روزه نیولې ده یوازې د رمضان مبارکه میاشت مکمل د اول نه تر اخره پورې د میاشت د لیدلو نه چې میاشت ولیدله د رمضان میاشت روزه شروع کړله، او چې کله به د رمضان میاشت ختمه شوه او د شوال میاشت به ولیدله دېرشتم یې به پوره شو، نو زما معززو بیا به روزه بنده کړله. نو دا د رمضان مبارکه میاشي مکمل روزه نیولې ده. د دې نه وروسته چې کوم جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم و ایمان نو لیدلی چې هغه روزه پوره کی یا زیاته میاشت روزه ونیسي، نو فرمایي چې ما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان، وما ندلی دل نبی علیہ السلام چې اکثر میاشت روزه نیولې ده هغه صرف د شعبان میاشت. زما معززو نورو میاشتو کې نبی علیہ السلام د ایام البیض روزې نیولې دي، 11 12 ایام البیض. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أيام البيض في كل شهر وهو 11 و12 و13 من كل شهر. هر میاش 11 12 بیروزه نیوله، او يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس. د دین علاوه نبی علیہ السلام به هر دوشنبه ورځ او د زیارت ورځ د دوه ورځو باندې به نبی علیہ السلام روزه هر هفته کې نیوله. هر هفته کان یصوم من كل اسبوع يوم الاثنين ويوم الخميس. دا دوه ورځې به هر هفته کې روزه نیوله، او درې ورځې چې 12 14 دي دا به هر میاشت دا روزه نیوله. زما ورونو نو دغه میاشت د شعبان اکثره دا نه د کله چې د دوشنبه او د پنجشنبه یا د 12 14 کې روزه نیولې، نه اکثره میاشت به روزه نیولې د شعبان او د رمضان خو ټوله میاشت روزه فرض. زما معززو یو بل مبارک حدیث دے ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اغا روایت کی، قلت یا رسول اللہ اراک تصوم فی شہر ما لم اراک تصوم فی شہر. ویزا گورو ما چه تدی میش کی روزه نیسی ما کلم نیلی دل چه یو میش کی دون زیادت روزه نیولی. قال ای شهر قلت شعبان. نبی علیہ السلام و فرمایل چې دا کومه میاشت ده چې ته وایې چې ته ما زیات روزه کې نه لیدلې پکې چې زیاته میاشت د روزه نیولې، کومه میاشت ده؟ نو ابو هریره رضی الله عنه فرمایي
وی ما ورته وویل چې دا د شعبان مبارکه میاشت قال نبی علیہ السلام وفرمایل شعبان بین رجب و رمضان یغفل الناس عنه دا د رجب او د رمضان میاشت کې میاشت د شعبان خلق تینا غافلی او دا دون مهمه میاشت ده چې ترفع فيه اعمال العباد د بندگان و عملونه اسمان تخیجی فاحب الا يرفع عملي زه خوښ ګڼم چې زما عمل دی الله جل جلاله ته اوچت نشي الا وانا صائم مگر داسې حال کې چې زه روژه یم چې زما کوم عمل رب ته ورځي او رپورټ ورځي نو چې الله جل جلاله ته رپورټ ورشي چې ستا بنده روژه نیولې ده. زما معززو ځان له د روژې خبره نه وه. نبی علیہ السلام به هره شپه دونه تعجد کو چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک پخې به وپړسېدلې. دونه زیات عبادت به نبی علیہ السلام د شپې کو. منګ او تاسې حجت څنګه د ماخوستن روټۍ وخوړلی شي نو اکثر خلق پریوزي نو داسې ماشاءالله یو نیم مومن مسلمان ته الله توفیق ورکړي چې د شپې پاڅېږي هغه قیام اللیل کوي تهجد کوي. نور اکثر مسلمانان داودی او یره اکثریت داسې دی چې د سهار لمونځ ته قضا کېږي او په منډه منډه باندې یو څو ټونګي ووایي متاسفانه نو یو څو ټونګي ووایي زر زر او ډېر داسې چې دا ښایسته معزز خلک دي درانه خلک یې ایسته د سهار لمونځ نه کوي یاره دا نور رانه نه کي. زه یو کلي کې وم ډېر ځان چې ګوره داسې یو دروند سړی و نو ما ته چا وویله چې دا خدای غر کړی د سهار لمونځ نه کوي. نه بله ورځ مې ګپ شپ سره لګاوه شین چای راسره څښه. ما ورته وویله بزرګه خلک داسې خبره کوي چې ته تهجد کړي. الله دې معافي وکړي پوه شه په خبره باندې الله دې معافي کوي. مولوي صاحب وایي نن تاریخه پورې وایي ما د سهار لمونځ نه دی کړی. ما زه خبرېږم ته تهجد کړې. ډېر زیات متاثر شه د دې خبرې ښایسته ګیره چې وایي چې دا ګیره وګورې وله ته وایي چې دا یو ولی الله دی بزرګ. زما معززو سهار منځونه نه کوي ډېر خلقونه ډېر خلق د دې دغه نه محروم. نو زما معززو زما مسلمانانو ورونو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د شپې عبادت کو او ولاړ به قرآن په هغه باندې نازل شوی و. ما خو تاسو ته څو کرتې دا خبره کړې ده چې موږ د قرآن تلاوت نه پېژنو خو قرآن په امام المرسلین باندې نازل شوی و نو هغه به د شپې عبادت کو قرآن تلاوت به پکې کو. نو فرمایي د مسلمانانو مور بیبي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام به داسې عبادت کوو چې حتی تورت قدماه پښې مبارکې به وپړسېدلې. ما ورته وویل چې ای امام الانبیاء د تا نه خو بهتره شخص او افضل شخص د تا نه نشته. وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الله د ته مخکنی او وروستني که چیرې یي ټول ګناهونه د ته معاف کړي دي او دونه ځان تکلیف کې دونه زیات عبادت کې اوږده اوږده رکعتونه او سجدې چې ستا قدمونه او پښې وپړسېږي دا ته څه کې الله د ته ټول ګناهونه معاف کړي دي. افلا اکون عبدا شکورا. نو نبی علیہ السلام وایي چې ما منی الله دومره احسانات او مهرباني کړي چې زه یې دا درجې ورته ورکړي دي. انبیاء و امام د ټولو مخلوقاتو نه بهتره شخص د نبوت سلسله په ده باندې ختمیږي. زما مسلمانانو ورونو نو هغه وایي چې ما منی رب دومره احسانات کړي چې زه د دې رب یو شاکر بنده جوړ نشم چې شکر ادا کم څومره احسان په ما کړی. نو دغه احسان عبادت دغه احسان شکر باید زه ادا کړم. او فرمایي یو روایت کې راځي وایي چې نبی علیہ السلام په مانځه باندې په قیام اللیل ولاړو د دې سینې مبارکې نه یې داسې اواز راخته
لکه یو کټوی چې خټ کیږي او ترکاري پکې باندې ګیس باندې یو کټوی دا دیګ دی ایښودلی دی او هغه خټ کیږي او آواز کوي. د نبی علیه السلام سینې داسې آوازونه کول او د الله نه یېرېده او ژړل دی. الله زما ورونو دا سید الاولین والآخرین عبادت دی. الله عبادت کو باید منګ او تاسې د الله شاکر بنده جوړ شو. نو دغه میاشت مبارکه میاشت را روانه ده، باید په دې کې منګ او تاسې غافل نشو. دا یو قسم توتیه ده، دا تمهید دی د رمضان مبارک میاشت دپاره. نو دی میاشت هره میاشت کې هره شپه رب کائنات د شپې اسمان ته راښکته کېږي او آواز کوي چې څوک دی زما بنده چې ما ته معافي وغواړي زه ورته معافي وکړم. زما معززو هره شپه ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا ويقول من حين يبقى ثلث الليل الآخر من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. څوک دی چې وجاړي خپلو ګناهونو معافي د الله نه وغواړي چې زه ورته معافي وکړم. څوک دی چې خپل حاجت وړاندې کړي چې زه ورله دعا قبوله کړم. الله جل جلاله زما معززو د شپې په اخره حصه کې راښکته کېږي. نو زما معززو دا د ځمکې اسمان له راځي. د دې نه یو دا خبر هم ثابتېږي چې الله جل جلاله چېرته دی؟ بره دی. ګوره الله جل جلاله اسمانونو نه بره دی. په پښتنو کې دا خبره مشهوره ده زما ورونو، بار بار مې درته ویلې ده چې خلک وایي چې الله جل جلاله چېرته دی؟ وی الله في كل مكان العياذ بالله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. علم الله في كل مكان وقدرته في كل مكان، ولكن الله عز وجل فوق السماء فوق العرش وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا نزولا كما يليق بجلاله. الله جل جلاله اسمان کې دی، و اسمانونو نه بر دی، عرش د پاسه دی، کما یلیق بجلاله. او دا غزنه د ځمکې اسمان ته راښکته کېږي. دا نزول راښکته کېدل کما یلیق بجلاله زمونږ په ایمان د الله راښکته کېږي، بیا بیرته خپل ځای رځي. نور به په دې کې خبرې موږ نه کوو، موږ به خپل عقل د دې نقل تابع کوو چې حدیث کې راځي چې الله د ځمکې اسمان ته راښکته کېږي. زمونږ په ایمان دی چې بالکل راښکته کېږي، موږ پکې شک نه کوو، بیرته خپل ځای ته واپس ځي. نو دا چې د هغه د شان سره مناسبي، دا په دې دلالت کوي چې الله جل جلاله ذات بابرکات رب العالمین چیرته دی؟ دا بره دی، اسمان کې دی. او دا خبره چې خلک کوي چې الله په هر ځای کې دی، دا خبره بالکل خطا ده او غلطه ده. او دا الله قدرت و علم په هر ځای کې دی. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا. اللهم رد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأمهاتنا وآبائنا
وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صووا صفوفكم رحمكم الله.